السلام علیکم دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ که چیرې غواړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ د سبسکرایب بټن کلیک او د بیل آیکن ووهئ ځکه په دې ویډیو کې ډېر خوندور ټریک تر تاسو پورې در رسوم نو که دا ټریک مو له لاسه ورکړ نو بیا هیڅ کله نشئ کولی چې یو ښه هیکر سئ دا د هغه کسانو لپاره چې نوې په هیکینګ راغلي او نوې هیکینګ یې شروع کړی وي نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا زده کړئ نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې سئ او د ویډیو یوه نقطه هم مه قضا کوئ دغه کوډونه چې زه درته درښیم دا به تاسو په ټرموکس کې ورسوي ټرموکس ډاونلوډ کړئ او بیا دا کوډونه پکې ورسوي راځئ دوستانو په ویډیو شروع کوو چینل سبسکرایب او ویډیو ته لایک ورکړئ ښه دوستانو په لومړي سر کې چې تاسو کوم کوډ کاپي کوئ نو دغه ګیټ کلان نه دی دوستانو تاسو ته یو کوډ دی هغه به کاپي کوئ راځئ دوستانو دلته یو کوډ کاپي کوو او بیا هغه هلته په ټرموکس کې پاسټوو دغه دي کوډونه دي دوستانو دا کوډونه ما دغه کړله راځو دوستانو په لومړي سر کې دلته په نیو سیزن کې دلته هغه کوډ پاسټوو هغه به څه وي APT اپډیټ مې چې کله پاس کړ دا کوډونه به دوستانو موږ په ټليګرام چینل کې تاسو پیدا کړئ د ویډیو تر کتلو وروسته هر چا چې ویډیو پوره وکتله نو دا کوډونه به هغه ته په روبوټ کې واستوم نو ویډیو کار چا پوره نه وکتلی نو هغه دغه کوډونه نشي ترلاسه کولی نو لطفا ویډیو پوره وګورئ بیا به دا دوهم کوډ کاپي کوئ دوستانو په ډېر دغه سره په ډېر پام سره دوستانو که چیرې مو یوه نقطه هم اضافه کاپي کړله نو دا کوډونه مو نه صحیح کېږي او 50,000 ايډياني څه چې یوه صفر ايډي هم درته هیک کوي راځئ دوستانو دغه ما دا کوډ هم ښه په پام سره کاپي کړ او دلته مې ورکړ دریم کوډ ته راځو ګیټ کلان دا کوډ کاپي کوو دا یو څه ډېر وخت نیسي دوستانو تقریبا یو 15 دقیقې نیسي نو دغه کوډ به تاسو دلته پاست کړئ دوستانو دغه کوډ چې اوس ما پاس کړی دا 15 دقیقې نیسي نو موږ به لږ انتظار ته وکړو او زه ویډیو کټ کوم دوستانو نو لطفا تاسو لږ انتظار وکړئ ویډیو مه دغه کوئ دوستانو نو لطفا دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ ښه نو دوستانو دا ویډیو زه بندوم تر هغو چې دا فراز شي ښه دوستانو اوس مې بیا ویډیو شروع کړله نو دوستانو دغه راځو دوهم کوډ کاپي کوو دلته دوهم کوډ کاپي کوو چې هغه په څه ډول دی په دغه ډول CD پیکیج پیک کراک کاپي کوو دا دوستانو کله چې دا کاپي کوي دوستانو دلته راځو دا پاست کوو نو ویډیو هیڅ نقطه هم مه پرېږدئ دوستانو زه ټوله طریقه درښیم چې فیسبوک کې څنګه استعمال کوئ نو هغه کوډونه 15,000 ايډياني تقریبا درته هیک کوي نو دوستانو دا ویډیو تر پایه خامخا وګورئ لطفا دا ستاسو د هیکینګ شروع ده نو هغه ايډياني چې تاسو په کار وي نو د هغه بله طریقه ده چې زه تاسو ته درښیم تاسو چې کوم مستقیم ډول د یو بل چا فیسبوک کې کوئ دغه طریقه هم زه درته ښیم لطفا دا ویډیو مه پاست کوئ راځو ګیټ کلان کاپي کوو ګیټ کلان دلته پاست کوو دوستانو بخښنې سره هغه CD کراک مه کاپي کوئ ګیټ کلان کاپي کوئ کله چې مې ګیټ کلان کاپي کوئ دا به څه وخت ونیسي دلته به څه کوډونه پاست شي دوستانو دا چې کله پاست شوله هغه دا به څه لږ وخت ونیسي دوستانو دا لږ وخت نیسي دوستانو دا دی اوس راځئ هغه بل کوډ CD چې اوس مو درته وویل دا CD پیک کراک کاپي کوي PKG کراک کاپي کوي دا چې مو کله کاپي کوي پاک کراک نو دا د پاکستان په نامه دی پاک معنا پاکستان ښه PAK دا د پاکستان معنا لري د پاکستان ټول ايډياني په دې کې سته نو هغه چې کله کاپي کوي هغه به هیڅ غبرګون ونه شي هغه په پاتې شي تاسو هیڅ تشویش مه کوئ تاسو داسې مه وایئ چې دا مو خراب سو بیا به دا دوهم دغه کې پاس کړئ زه دا ټوله کوډونه تاسو په ټليګرام کې در استوم چا چې ویډیو پوره کتلی نو هغه دې ماته میسیج وکړي او که چا ویډیو پوره نه یې کتلی او درواغ راته وایي نو هغه ته په ژوند هم وانستوم دا تاسو ته دا رقم دغه راوړي unable to install request تاسو هیڅ مه وارخطا کېږئ یو وار مو ټرموکس واړوئ بیرته یې راواړوئ کله چې مې بیرته راواړوئ دوستانو دا صفحه به درته ښکاره سي نو چې دا صفحه درته ښکاره سوله اوس به راسي دا پاسورډ به ورکوئ دا پاسورډ چې مو کله ورکوئ دوستانو یوزر نیم بخښنې سره یوزر نیم به ورکوئ بیا به انټر کوئ انټر چې مو کله کوئ بیا پاسورډ څه غواړي دا پاسورډ به دلته ورکوئ کله چې دا پاسورډ وکړئ نو ستاسو کار وسو ستاسو څخه یو هیکر جوړ سو هغه هم د پاکستاني ايډيانو هیکر نو تاسو دغه د پاکستاني ايډياني په پوره ډول سره هیک کړلی نو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ زما سره مرسته وکړئ دغه د دوستانو تاسو وګورئ تاسو په دې کې څه شی انتخابوئ راځئ دوستانو زه په دې کې یو دانه انتخابوم ډیجیټ کرکر هغه ايډياني چې نمبر باندې جوړ شوي یا نمبري پاسورډ لري هغه به یې هیک کړو
دوستانو مالته یو ولیکئ او بیا مې انټر کړئ. نو تاسو هغه هر نمبر چې مو خوښ هغه دوه یا دوه ورته ولیکئ، درې ورته ولیکئ، بیا انټر کړئ. راځئ زه جا سیم کارت والا ايډياني کوم، اول لیکم، بیا راځئ 15000 ايډياني اوس هغه دي راته راوړل چې دغه دی. وینئ دوستانو دا دی 15000 ايډياني یې کړئ. په ضمانت سره مې دا کار ته ویلی و دوستانو، دا دی په ضمانت سره مې ترسره کړئ. داسې طریقه به تاسو په ژوند چا نشولې که شولې یې مې نو ترسره به یې تېره کړي. نو په دې خاطر چې زه رښتیا وایم دوستانو، زما چینل انشاءالله تاسو ته رښتیا وایي او رښتیا ویډیوګانې تاسو ته شیر نشروي. نو خامخا چینل سبسکرایب کړئ دوستانو، هیڅ کله بې باوره کېږئ مه پر ما باندې. انشاءالله زه ستاسو سره په هر څه کې مرسته کوم. او زما دوهم چینل اسمت ټیک هم درسره سبسکرایب کړئ، په هغه کې به زه تاسو ته نورې طریقې هم وښویم. دا دوستانو دغه پاسورډ دا نمبر دی دوستانو، او هغه بل پاسورډ دی. تاسو وګورئ پاکستاني نمبر دی دوستانو، دا سکسسفول کامیابۍ سره هیک سو. ښه دوستانو دا به کاپي کړئ او بل پاسورډ دی دا به راسي فیسبوک ته دوستانو، په فیسبوک کې به یې دلته پاسټ کړئ. دوستانو اوس ما خپل فیسبوک ایستلی دی دوستانو، راځئ دلته فیسبوک ته راځو، مخکې سره دوستانو فیسبوک ته راځو. کله چې فیسبوک دلته په ګوګل کې لیکم facebook.com، په ګوګل کې به تاسو په دغه کې داخل کړئ دوستانو. صحیح ده، په خپل اصلي فیسبوک کې مه داخلوئ دوستانو، که هلته هم داخلوئ مشکل نشته، خو بیا هم ستاسو آی ډي ته بیا مشکل نه جوړېږي، مشکل خو نه جوړېږي دوستانو، خو بیا هم تاسو پاره ښه دی چې په ګوګل کې دغه کوي، یعنې دوه ايډيانې په یو وار سره وکاروئ او لایټ هم ډاونلوډ کړئ. نو په زرهاوو ايډيانې تاسو ته هیک سوي دي، تاسو به لږ انتظار هغه ته وکړئ چې 15000 ايډيانې پوره سي، نو بیا یې تاسو خرڅولی هم سئ، هر څه باندې کولی سئ دوستانو. نو دا طریقه کوم خوښه سوي نو ویډیو ته لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ، او نیټ هم ډېر کمزوری دی دوستانو. نو تاسو یې خپله امتحانولی سئ، تاسو کتلی سئ نیټ کمزوری دی. نو دا هیڅ کله درواغ نه دي، که درواغ و دوستانو نو بیا هیڅ کله زما چینل مه سبسکرایب کوئ، نو هیڅ کله بیا زما ویډیوګانې مه ګورئ. دلته نیټ بیخي کمزوری دی ځکه چې هلته ايډيانې زور باندې راوړی دي، هغه 15000 ايډيانې راوړی، نو تاسو حتما دغه وګورئ دوستانو. اوس راسئ دوستانو ماته هغه څلور دنې ايډيانې هیک کړي دي، نو نور هم پسې کېږي. نو تر بل ویډیو پورې مو په بخښونکي او ستر الله تعالی سپارم. الله مو ملا او ملګری شه.